درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ښاغلی سید خالد سادات په خپله شننه کې د بیرغ په اړه داسې لیکي: ایران کې خمینه‌ای د رضای شاه پهلوي واکمني ړنګه کړه، خو بیرغ یې ورته ښکته نه کړ، ځکه چې بیرغ د ولس شتمني وه. عراق کې صدام حسین د البکر واکمني چپه کړه، خو د عراقیانو جنډه یا بیرغ یې ښکته نه کړ. صدام حسین بیا ځلې عراقیانو او کردان را نسکور کړل، خو د عراقیانو ولسي بیرغ یې تر ننه په خپل ځای پاتې دی. پاکستان کې 3 ځلې ولسواکي واکمنۍ پوځیانو وپرځوله، خو د پنجابیانو جنډه یا بیرغ تر ننه ولاړ دی. د افغان ولس جنډه 100 کلن کړکېښ یا تاریخ لري. غازي امان الله خان ولس ته د ودانۍ، خپلواکۍ او ښېرازۍ یوازینۍ نښه همدا ولسي بیرغ یا جنډه پرېښې ده چې رنګونه یې د ولس هره برخه څرګندوي. طالبان راغلل او د پردیو خوښۍ لپاره د افغان ولس د ستر ولسي ارزښت جنازه جګه کړه، او په دې شکل یې د مسلمان افغان ولس کلمه لرونکې جنډه پر ځمکه راوغورځوله. دا جنډه نه د اشرف غني وه، نه د کرزي وه، او نه د کوم بل ټامي وه، بلکې دا جنډه د افغان ولس جامه وه، او لا به یې پر تن وي، تر څو چې په کیسه وي دې جنډې هغه وخت سر راپورته کړی و چې د طالب بوی او نښان لا په دې ځمکه نه و. طالبانو د دې جنډې په نسکورولو د افغانستان دښمنانو ته وښوده چې راتلونکې دښمني یوازې دې ولس سره ده او بس. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.